سلامونه او نیکی هیله ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د مستو د یو ترخی چکنۍ چل درښکاره کوو. نو کو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېرې یو مزیدارې او خوندورې چکنۍ چل به زده کړئ. په دې کې به د ټول نه مخکې زموږ په کاریږي یو بنډل شنه دڼیا یعنی 100 ګرامه، یو بنډل شنه پودینه یعنی 80 ګرامه صرف د پودینې پاڼې، تقریبا 20 دانې ترخه مرچکی او یو 8 دانې د اوږې پلی، نور به پکې زموږ په کاریږي یوه وړه قاشوغه د مالګې او لږې غونته کې اوبه یعنی 50 ملي لیټره اوبه. دا ټول به یو جوسر ته ور واچوئ. او په دې جوسر کې به تر هغه وخته پورې تاو کوي چې دا ټول د یو بل سره ښه حل شي. کله چې حل شي نو دا به بیا دغسې ښکاري. دا چکنی کولای شئ تاسو په فریزر کې هم کېږدئ او واوره ته جوړه کړئ. بیا کولای شئ چې په پلاستیک کې کېږدئ. کولای شئ تر 6 میاشتو پورې دا چکنی استعمال کړئ. د چکنی جوړولو بیا ډېره اسانه طریقه ده. یوه پیاله ماسته راخلی. زموږ دا ماسته ډېر ټینګ دی، خو که دا نروب ماسته وي نو یوه پیاله ماسته راواخلی او دغسې ښه د یو بل سره حل کوئ. بیا پې یوه غټه قاشوغه د دې چکني ور واچوئ او دا پکې ښه مکس کوئ نو ستاسو چکني به بیا تیاره وي. دا شوه ترخه د مستو چکني. نو که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د دې سره ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.